د سرو ورېښمو کڅوړه لنډه کیسه. د حدیثو د یو مشهور امام عجیبه کیسه درته کوم. قاضي مارستان وایي زه د حج په موسم کې په مکه کې وم. دی خورا زیات مسکین و، هیڅ شی هم نه لرل. دی یوه ورځ وږی شو، په جیب کې هیڅ هم نه و. له خپله ځایه په دې نیت ووت چې که د خوراک څه شی پیدا کړي. په لاره روان و او د سرو ورېښمو یوه کڅوړه یې پیدا کړه چې خلاصه یې کړه. د قیمتي ملغلرو یو ښایسته امیل پکې و چې 50,000 دیناره قیمت یې درلود. کڅوړه یې ور واخیستله او بیرته خپل ځای ته روان شو. په لاره کې یو سړی ولید چې نارې وهي او وایي زما څخه د سرو ورېښمو یوه کڅوړه ورکه شوې ده، که چا موندلې وي او رای کړي 50 دیناره انعام به ورکړم. ده پوښتنه ورنه وکړه چې په کڅوړه کې څه شی دی. هغه ورته وویل په کڅوړه کې د قیمتي ملغلرو امیل ده. ده ورته وویل د امیل کومه نښه راته وښیه. هغه ورته وښودله. ده سمدستي کڅوړه ورته ونیوله او ور یې کړه. هغه په خوشحالي کڅوړه ور واخیسته او له جیبه یې 50 دیناره راویستل او ورته ویې نیول. خو هغه انکار وکړ او ورته ویې ویل ما خپل څښتن ته خپل حق ورساوه، په دې باندې بدل اخیستل راته مناسبه نه ده. ما دا امیل یوازې د الله د رضا لپاره تاته وسپاره. د حدیثو دې ستر امام هغه قیمتي امیل خپل څښتن ته بې له کومه عوضه په داسې حال کې وسپاره چې په جیب کې د یوې وچې ډوډۍ پیسې هم نه لرلې. قاضي مارستان رحمت الله څه موده په مکه کې و. وروسته د بهر له لارې خپل کور ته روان شو. د الله شان ګوره په بهر کې کښتۍ له سخت خطرناک طوفان سره مخامخ شوه. کښتۍ یې سخت طوفاني غرقه کړه. کښتۍ یې سخت طوفان غرقه کړه او دی په یوه تخته پورې ونښتی. له ډېرو سختیو او مرګونو حالاتو وروسته یې د بهر غاړې ته ځان ورساوه. ډېرې ستومانۍ له اخه توخه غورځولی و. په ډېرې سختۍ یې یوه کلي ته ځان ورساوه او په جومات کې ولوېدی. د کلي یو سړی ورته راغی. هغه ته یې خپله کیسه وکړه. هغه ډوډۍ او بستره ورته راوړه. ده چې ډوډۍ وخوړله او آرام شو، نو همدې سړي ورته وویل چې دوی د خپل جومات لپاره امام غواړي، که ته دا کار کولی شې. ده ورته وویل زه یې کولی شم او زه د قرآن حافظ یم. خلکو د جومات لپاره امام وټاکه. وروسته چې د ده په علم خبر شو، نو د ماشومانو لپاره یې معلم هم مقرر کړ. قاضي مارستان وایي دلته مې چې څه وخت تیر کړ ډېر خوشحاله وم او شتمني مې هم زیاته شوه. څه موده وروسته کلیوالو راته وویل چې زموږ په کلي کې یوه یتیمه پیغله ده، هغه درته نکاح کوو. که څه هم زما خوښه نه وه، خو د کلیوالو ټینګار زیات و او په نکاح مې کړه. کله یې چې ناوې کور ته راوړه او زه له هغې سره کښېنستلم، د هغې په غاړه مې د ملغلرو امیل ولید. زه یې امیل ته ښه ځیر شوم. پوه شوم چې دا همغه امیل دی چې ما په مکه کې پیدا کړی و او بیرته مې خپل څښتن ته سپارلی و. دی وایي زما حیرانتیا دومره زیاته شوه چې ناوې ته کتل یا له هغې سره خبرې او اړیکې هر څه مې له یاده ووتل او په امیل کې مې سترګې ټومبلې وې. خدای خبر څومره وخت به مې د هغې امیل ته کتلي وي چې هغه ولاړه شوه او ووتله. هغه خپلو خپلوانو ته په ژړا ورغلې وه او ورته ویلي وو چې دا سړی خو ما ته هیڅ نه ګوري او هیڅ خبرې نه راسره کوي، بس زما په امیل کې یې سترګې خښې کړې وي. دی وایي د سهار لمونځ مې چې وکړ، هغوی د ناوې د خفګان او ژړا خبره راته وکړه او ما په مکه کې د امیل موندلو او خپل څښتن ته د سپارلو کیسه ورته وکړه. په دې سره په جومات کې د تکبیر نارې پورته شوې او ټول کلیوال له حیرانتیا وازې خولې پاته شو او راته ویل چې همغه د امیل څښتن د دې یتیمې پلار و. هغه دا یوه لور لرله، نور یې هیڅ نه لرل او دوی ته به یې لمونځ ورکاوه. څه موده مخکې چې له حج نه راغی، د امیل د ورکېدلو او بیا ترلاسه کولو کیسه یې دوی ته کړې وه. کلیوالو یې ده ته وویل چې هغه به هر وخت دعا کوله چې ای الله
ما هغه د امیل موندونکي سړي په څیر پاک انسان نه دی لیدلی. یا الله ته هغه سړی ما ته را پیدا کړي چې زه مې د ایکې یوه نازولې لور هغه ته په نکاح ورکړم. کلیوالو وویل چې د هغه دا دعا به موږ اورېدله او امین به مو پرې ویلې. د هغه دعا الله داسې قبوله کړه چې ته یې په دومره معجزانه توګه زموږ تر کلي راورسولې. اوس که څه هم هغه وفات ده خو لور یې موږ تا ته په نکاح کړه.